یوه ورځ کله چې عیسی د خدای په کور کې خلکو ته تعلیم ورکاو او زیری ورته اعلانوو، مشران کاهنان او د شریعت عالمان د نورو یهودي مشرانو سره راغلل او هغه ته وویل، ته څه حق لري چې دا کارونه کوي؟ چا تا ته دا اختیار درکړی دی؟ عیسی هغوی ته په ځواب کې وویل، زه هم ستاسو څخه یوه پوښتنه کوم، ما ته ووایئ چې د یحیی د تعمید غسل ورکول د خدای لخوا یا د انسان لخوا؟ هغوی په خپل منځ کې بحث وکړ او ویلې، که چیرې ووایو چې د خدای لخوا نو هغه به ووایي چې بیا تاسو ولې په هغه باندې ایمان رانوړ، خو که چیرې ووایو چې د انسان لخوا نو ټول خلک به موږ سنګسار کړي، ځکه چې هغوی په دې عقیده دي چې یحیی پیغمبر و. نو ځواب یې ورکړ، موږ نه پوهیږو چې د کوم ځای و. عیسی هغوی ته وویل، زه هم تاسو ته نه وایم چې په کوم اختیار دا کارونه کوم. بیا عیسی خلکو ته دا مثال راوړ، یو سړي د انګورو باغ جوړ کړ او هغه یې باغوانانو ته په اجاره ورکړ او په خپله د اوږدې مودې دپاره یو بل وطن ته لاړ. کله چې د انګورو د راټولول وخت راورسید نو هغه خپل یو نوکر باغوانانو ته ورولېږه چې د باغ د حاصلاتو څخه د هغه برخه راوړي، خو باغوانانو هغه وواهه او تش لاس یې بیرته ولېږه. بیا هغه بل نوکر ورولېږه، خو باغوانانو هغه هم وواهه، هغه یې بې عزته کړ او تش لاس یې بیرته راولېږه. بیا یې دریم نوکر ورولېږه، خو هغه یې هم ټپي کړ او د باندې یې وغورځاوه. د باغ خاوند د خپل ځان سره وویل، اوس څه وکړم؟ زه به خپل ګران زوی ورولېږم، کیدای شي چې د هغه لحاظ وکړي. خو کله چې باغوانانو هغه ولید نو یو بل ته یې سره وویل، دا یې وارث دی، راځئ چې مړ یې کړو، نو میراث به یې زموږ شي. نو هغه یې د انګورو د باغ څخه د باندې ویست او ویې واژه. عیسی پوښتنه وکړه، د باغ خاوند به اوس د هغوی سره څه کوي؟ هغه به راشي او دا باغوانان به مړه کړي او د انګورو باغ به نورو ته ورکړي. کله چې خلکو دا واورېدل نو ویې ویل، خدای دې نه کړي. عیسی هغوی ته په ځیر سره وکتل او پوښتنه یې وکړه، نو بیا د زبور د کتاب د دې برخې معنا څه ده؟ کومه تیږه چې ګیلکارانو رد کړه هغه د تعداب اصلي تیږه شوه. هر څوک چې په دې تیږه راولویږي نو ټوټې ټوټې به شي، او که هغه تیږه په چا باندې راولویږي نو هغه به ذرې ذرې شي. د شریعت عالمانو او مشرانو کاهنانو غوښتل چې په هماغه ساعت عیسی ونیسي، ځکه چې هغوی پوه شول چې دا مثال یې د دوی په هکله ووایو، خو د خلکو څخه ویرېدل. بیا هغوی د موقع په لټه کې وو او ځینې جاسوسان چې خپل ځانونه یې صادقان ښودل ولېږل، تر څو عیسی په خپلو خبرو کې راونیسي او هغه د روم والي ته چې د قدرت او واک خاوند دی وسپاري. جاسوسانو عیسی ته وویل، استاذه، موږ پوهیږو ته چې څه وایې او کوم تعلیم چې ورکوې هغه صحیح دی. ته د هیڅ چا طرفداري نه کوې بلکې په رښتینولۍ سره د خدای د لارې تعلیم ورکوې. آیا موږ ته روا ده چې امپراتور ته مالیه ورکړو که نه؟ عیسی پوه شو چې هغوی ورسره چل کوي، نو ورته ویې ویل، ما ته د سپینو زرو یوه سکه وښایئ، په هغې باندې د چا تصویر او د چا نوم دی؟ هغوی ځواب ورکړ، د امپراتور. عیسی وویل، نو بیا څه چې د امپراتور دی هغه امپراتور ته ورکړئ، او څه چې د خدای دی هغه خدای ته ورکړئ. هغوی ونه شوه کولی چې عیسی د خلکو په مخ کې په خپلو خبرو کې راونیسي او د هغه په ځواب حیران شول، نو غلي پاتې شول.